نو داسې دغه زکات دا نه 10 روپۍ دپاره دا یو ورپې کور دی دا د دې د حفاظت دپاره پوستوکي دي که دا ته نه ورکوې نو دا نه 10 روپۍ خرابېږي دا ضایع کېږي هغه زکات ورکول دا خپل مال محفوظه کول دي دا زکات د مال د محفوظ کېدو دپاره یو ډال دی یو کور دی دا 40 روپۍ چې ته ورکوې په دې باندې دا نه 10 روپۍ محفوظه کېږي یعنی دا 2.5% د زکات ورکول دا ټوله مال محفوظه کوي لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو خټکۍ رانیسو مالټه رانیسو میوه رانیسو پر هغه باندې د حفاظت لپاره خپل کوار وي اوس تا 2 کیلو خټکۍ رانیوي هندوانه دې رانیوله امونه دې رانیوله مالټې دې رانیولې د دې سره به پر هره مالټه پر هر خټکي پر هر هندوانه د حفاظت لپاره خپل کوار وي حالانکه هغه هم وزن لري اوس چې 2 کیلو خټکۍ رانیسې یو پاو به خامخا د دغه کم چې پر ده راګرځېدلي دي دا پوست دا د ده د حفاظت لپاره دا ته غورځې نو دا خو هم تا رانیولي پر دوی خو دې هم پیسې ورکړي یعنی دغه د حفاظت شی غورځول ستا زړه نه درتنګي ته نه پخوا به دې کېږي چې دغه د خټکي خورونه زه ولې غورځو دا د مالټې پوستکي زه ولې غورځو دا د آمو پوستکي زه ولې غورځو هر سړی په دې پوه دی چې دا د دغه میوې د حفاظت لپاره او میوه خوري دا بلابود شی غورځي که چیرې دغه شی نه وي ورسره د میوې سره دا میوه خرابېږي نو داسې دغه زکات دا نه 10 روپۍ دپاره دا یو ورپې کور دی دا د دې د حفاظت لپاره پوستوکي دي که دا ته نه ورکوې نو دا نه 10 روپۍ خرابېږي دا ضایع کېږي نو ځکه پیغمبر علیه الصلاة وسلام فرمایي چې تاسې خپل مالونه په زکات سره محفوظه او دویمه ګټه دا ده الله جل جلاله فرمایي یمحق الله الربا ویربي الصدقات چې سود چې دی پیسې کموي او زکات پیسې زیاتوي نو چې ته زکات ورکې تا خپل مال باندې یو کور راوګرځوي دا دې محفوظه یو دې د خرابېدو څخه بچ کړي دویم دغه پیسې نور زیاتېږي یعنې په دې کې خیر او برکت راځي په تجارت کې خیر او برکت راځي په کاروبار کې خیر او برکت راځي نو باید موږ تاسې په زکات ورکولو کې زړه تنګ نه کړو لکه د خټکي پوستکي ته غورځې د مالټې دا غورځې د هندوانې دا غورځې د هر میوې هغه کور ته غورځې چې د ده د حفاظت لپاره حالانکه پر هغه هم تا پیسې ورکړي زړه دې نه تنګېږي داسې د زکات د حفاظت لپاره چې کومه یوه روپۍ ده په 40 کې نو هغه باندې هم زړه مه تنګوه مال به دې هم محفوظ وي د خیر و د مردارخوري و د خرابۍ و د دې هر شي سبب او برکت و خیر به هم پکې وي